په کابل کې د انتاني ناروغیو د درملنې تخصصي روغتون په ورځني ډول شاوخوا 300 تنو ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې تشخیصیه خدمات وړاندې کوي. پسر ما مریض است، فعلا در میز بستر است. از اونجا آورده میشه انشالله از روزایی که اول که قبلی آوردیم حالا فعلا بهتر است. این دکتر صاحبای ما شکر فضل خدا خدمت میکنن. چیزی که واسه تواناییشون میرسه میکنن و بسیار خوبی و خوشحالی همراه ما گپ میزنن. کدام چیز مزاحمت هم با ما نمیکنن. چیزی که امکانات دارن با ما میسرپارن. مریضی ازی فعلا خود حساب تبرکلوز میشه. تبرکلوز است. اما بسیار سرش شدید درد داره. دلبدی هم داشت. یک پیره بستر کردم، پس بردمش یک ماه بود. پس بردمش باز دوباره باز گرفتی سردردی و دلبدیشه. پس این یک در شده آوردیم باز حالا فعلا باز خوب از که پناه بخواد. دو درې ورځې کېږي مریضان مې راوستي دي او بستر دي، نو انشاءالله یو څه ناسخه شوي دي او ډاکټران لګیا دي، بس خپل کوشش او هیله کوي بس او خپل هغه کوي چې ډاکټري هغه ورسي. نو انشاءالله ډاکټران دي، شفاخانه ښه ده. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې د بیلابیلو موسمي ناروغیو د درملنې لپاره مجهز طبي وسایل او متخصص ډاکټران شتون لري چې هره ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه هلته په ښه توګه ترسره کیږي. ټولو ته بهتره معلومه ده چې انتاني شفاخانه یو د سري امراضو مهمه شفاخانه ده چې د افغانستان په سطح باندې یو انتاني شفاخانه ده. نو په دې کې لاندې ډول باندې خدمات ترسره کیږي. مونږ تقریبا په لومړي ځل درته ووایم 245 تنه تر 250 نفر پورې پرسونل لرو. بس د دې همدا لوی مریضۍ چې دي هماغه لکه زردي مهمه مریضي ده، دلته تداوي کیږي، تشخیص کیږي، درملنه کیږي. ABM یا کوټ مننجیت او TBM یا TB مننجیت مریضان، د AWD یا کوټ واټري ډیاریا مریضان دلته تشخیص او تداوي کیږي. ملاریا، محرکه، میزال، CCHF یا د کنګو مریضان. او په اخر کې متاسفانه درته ووایم چې د ریبیس مریضان موږ لوړ شمېر مراجعین لرو چې تقریبا د ورځې د 50 نه تر 200 پورې نوي وزړه مریضان وي چې ته واکسین تطبیقي دي، چې ته نه تطبیقېږي، مطلب نوي اخلي او چې ته زوړ آرډر تطبیقېږي. نو موږ تقریبا دا شفاخانه چې دا موسمي شفاخانه ده فصلي مریضۍ لري. په اوړي کې CCHF د میزل او AWD د مریضۍ ناسته کولرا دا زیاتې وي. د نور مریضان بیا په ژمي په موسم کې زکام، سورتروت، ګلودرد، ټوخی، مطلب میزل دا شیان زیات وي. دا په وخت سره بیا مریضانو OPD، مرګومیر او BOR دا هر شی تغییر کوي. بستر IPD تغییر کوي، OPD تغییر کوي. نو موږ دغه مریضانو دپاره مکمل معاینات، لابراتوار روټین معاینات او د PCR معاینات، د کلچر معاینات، الیزا معاینات دا په مکمله ډول سرته رسیږي. الحمدلله ډېر د خدای نه راضي یم. د نورو درملنو ترڅنګ په دغه روغتون کې د ربیس ویروس ضد واکسین هم تطبیق کیږي چې هر ورځ یو ګڼ شمیر کسان ورته مراجعه کوي. واکسینای ربیس کسایی را که سگ میخوره و چک میکنه واکسین برشون تطبیق میکنیم. روزانه ما تا 100 تا 1.5 مریض ربیز داشته میباشیم. کسایی را که سگ میخوره جمعاً ما برشون واکسین تطبیق میکنیم. 4 دور واکسین برشون تطبیق میکنیم. روز اول، روز سوم، روز هفتم، روز 28م که کارت داریم. مطابق کارت تاریخ رو برشون تعیین میکنیم. دوره دوم، سوم، چهارم شد مریضا رو پس میخوایم که واکسین برش تطبیق شود. ویروس ربیز خب با اما معلوم است که یک ویروس خطرناک و کشنده است در سراسر دنیا. در سراسر دنیا سالانه 59,000 نفر تلف میشه از بابت سگ‌گرفتگی. و یک ویروس خطرناک در سطح کشورهای رو به پیشرفت می باشد. مثلا کشورهای افریقایی و آسیایی خصوصا خطرش زیاد است. در کل گفته میتونیم که ویروس ربیس یک ویروس خطرناک، یک ویروس کشنده است.
راه حل راه نجاتش نیم واکسینایش است. ما اینجا مسئولیت شعبه واکسین به عهده داریم. روزانه 100 تا 100 مریض ربیس واکسین برش تطبیق میکنیم. فضل خدا کسایی که واکسین گرفته صحتشان خوب است. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې د یوې ورځې په جریان کې د 300 شاوخوا ناروغانو درملنه هلته ترسره کیږي. در دیپارتمنت لابراتوار که است تمام معاینات بیوشیمی، سیرولوژی، مایکروبیولوژی، تمام معاینات اینا اجرا میشه. هم سیستم روتین اجرا میشه و هم معاینات بلند را که مانند PCR و ایگاپاس کار میشه. در تقریبا روزانه حدود 300 مریض با ما مراجعه میکنن. معاینات مریضای ممتنع که سابق بوده اونا مراجعه میکنن تکراری، یعنی با مریضای نو یا کلش راجستر میشه. دیگه از شعبه راجستر ما شما دیدیم دوجه راجستر میشه. بعد از راجستر رو مراحل قانونیش سپری کرده میان در دیپارتمنت ها تقسیم میشه که بخش روتین ما که هست مثال تمام معاینات استول اشپایلری ویدیو کار میشه. در بخش یورین کیمیکال که هست تمام معاینات یورین دوجه کار میشه. این طرف بخش بیشیمی داریم که تمام معاینات بیشیمی از قبیل LFT و RFT و لیپید پروفیل و ایگاپو کار میشه و در سیرولوژی ما تمام معاینات سیرولوژی کار میشه، هم به صورت مقداری و هم به صورت توصیفی. به صورت توصیفی که از استرپا را کار میکنیم وش مثبت باشه باز یا مشکوک دکترها باشه او را به یعنی بخش PCR و بخش دیزاین ما یعنی چی میکنیم مراجعه میکنیم اونجا کار میکنیم شما. دیگه این خدمات ما مردانه و زنانه یعنی کردو طبقه را اجرا میکنیم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه په روغتیايي خدمتونو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی. په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د بیلابیلو ناروغیو غوره درملنه ترسره کیږي او همدا لامل دی چې ګاونډیو هیوادونو ته د ناروغانو په تګ کې د پام وړ کموالی راغلی دی.